بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. ننګرهار ولایت کې د سیلابونو د جاری کېدو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله. د عبد الله بن مسعود د ګډو محربوي زده کړو قومندانۍ له بیلابیلو دورو څخه د 1500 تنو فراغت او د تایوان د اپوزیشن مشر چین ته د سولې ماموریت د ترسره کولو لپاره سفر. دلی او مهربان خدای په سپیشل نامه درنوردونکو سلام. د نن ورځ خبرونه تاسو راغلاس. نن سهشنبه د روان کال د وریه 13 نیټه د نور احمد محمدي مصباح مکړي بشپړ خبرونه. ننګرهار ولایت کې د تیر شپې د سخت بارانونو له امله شپږ شهیدان او نور ټاپیان شوي دي. ځای مسؤلین وایي چې دغه بارانونه په ځینو سیمو کې سیلابونه رامنځته کړي او د ستوګنې کورونه او سړکونو ته زیان اړولی دی. همدارنګه د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د ګندمک په کلي کې د یو کور د چت د نړېدو له امله 3 ښځې شهیدانې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې د څو ولایتونو په کچه د سیلابونو له امله د هیواد پر لویو لارو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخ شوی دی. اول خبر د عبد الله بن مسعود د جګړې زګډو زده کړو له قومندانۍ څخه 480 تنه فارغ شول. د عبد الله بن مسعود د جګړې زګډو زده کړو له قومندانۍ د عسکرانو د بنسټیزو زده کړو ښوونځي د معسكر او د جګړې ځواکونو ښوونځي د بي ام یوش چل ملي زریدار ټانګ او توپچی له مسلکي زده کړو څخه 480 تنه فارغ شول. په همدې تړاو جوړ شوی مراسمو کې مسؤلینو فارغ شوي ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې له خلکو سره غوره چلند او په ټولو شرعي چارو کې د امراو اطاعت وکړي. د خبرونو دوام د احصایې او معلوماتو ملي اداره وايي په ایران کې د میشته افغان کډوالو د هویتي ستونزو د حل په موخه د تیر 1404 کال په وروستیو کې په زاهدان او مشهد ښارونو کې د هویت د تثبیت مرکزونه پرانیستل شوي چې تر اوسه د 100,000 او یو افغان کډوالو هویت تثبیت او اړوند کارتونه ویشلي دي. یا د ادارې زده کړې چې د تثبیت شوي افغان کډوالو له ډلې د زاهدان ښار مرکز 9000 او 253 او د مشهد هویت د تثبیت مرکز 1813 کسانو ته اړوند خدمتونه وړاندې کړي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په وینا د هویت تثبیت د هیوادوالو د هویتي اسنادو سکان ډیجیټل او ارشیو کول د پیژندپاڼو د صحت او جعل په تړاو ټولو اماراتي ادارو ته د معلوماتو وړاندې کول د نورو خدمتونو ترڅنګ د دې ادارې له مهمو مسؤلیتونو څخه دی. د یادونه وړ ده چې تیر کال د هیواد دننه 2,402,000 او 410 تنو ته هویت تثبیت شوی او اړوند خدمتونه ورته وړاندې شوي دي. او وروستي خبر د تایوان د اپوزیشن مشر جنګلین د سولې ماموریت د ژغورنې او د چین ولسمشر شي جین پینګ سره د احتمالي لیدنې په موخه بیجینګ ته سفر کړی. دغه سفر داسې مهال شوی چې په دې وروستیو کې پر تایوان د چین پوځي فشارونه زیات شوي. ورته مهال د تایوان یو لوړپوړي چارواکي د چین هغو کښتۍ په اړه جزئیات خپاره کړي چې جزیرې شاوخوا ته ځای پر ځای شوي دي. دا و د نن ورځ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا مو الله عمل سره.